السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، په پاکستان کې نن ډېر هر څه شو دي او بالخصوصا په عدالتي محاذ باندې چې څه شو دي، د دې مثال په پاکستان په تاریخ کې کله هم نه ملاویږي. څرنګه چې د قاضي فایز عیسی صاحب او د حکومت په منځ کې د کوارډینیشن دی، د دې کوارډینیشن د وجې نه د پاکستان پوره نظام چې کومه دی، دا پوره نظام د منظرنامه چې کومه ده دا نن بدله شو ده او دا بل طرف ته تاو شو ده. نن در سره په دې باندې خبره کوم چې دا قاضي فایز عیسی صاحب څرنګه نن په عدالتي نظام کې یو واردات کړی دی او دا واردات دوی څرنګه کړی دی او د دې واردات مثال چې کومه ده دا هم په پاکستان کې نه ملاویږي. نن یو صدارتي آرډیننس چې کومه ده دا پاس کړی شوی دی او چې څنګه دا صدارتي نظام یا دا صدارتي آرډیننس پاس شو، نو ډېر په تیزۍ سره قاضي فایز عیسی صاحب په دې باندې عمل وکړو او قاضي فایز عیسی صاحب بالکل اړو په دې باندې صبر ونه کړو او په دې باندې عمل وکړو. دا وخت موږ وګورو یو غیر مصدقه چې د هغې ویریفیکیشن تر اوسه پورې نه دی شوی، یو ریپورټ جاري شوی دی او د هغې ریپورټ مطابق نن چې حکومتي او د قاضي فایز عیسی صاحب چې دا کومه کوارډینیشن و، یعنی انتهایي کوارډینیشن کې چې کومه انتهایي اقدامات کړلي، د هغې نه بعد د سپریم کورټ اف پاکستان چې څونه ججان دي ما سوای د قاضي فایز عیسی صاحب د هغه په منځ کې یو اجلاس روان دی او دا اجلاس په کوم ځای کې روان دی؟ دا اجلاس په سپریم کورټ اف پاکستان کې روان دی. مبینه طور باندې دا کلیم چې کومه دی دا هغه جرنالست کوي چې کومه جرنالست په اسلام آباد کې موجود دي او بالخصوصا چې کومه جرنالست د سپریم کورټ کوریج کوي، د هغې د طرف نه دا خبره چې کومه دا په منظریام کې راغله. یو طرف ته که موږ وګورو پاکستان تحریک انصاف جلسه هم روانه ده او پاکستان تحریک انصاف د ان او سي معامله هم ده، خو د دې نه مخکې موږ لیدلو چې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 سپتمبر د جلسې ان او سي هم ملاو شو وه، خو د هغه ان او سي د ملاوېدو نه سره او د هغې باوجود په پاکستان تحریک انصاف باندې چې څرنګې کریک ډاون شوی و، پاکستان تحریک انصاف ته چې څرنګې لارې بندې شوې او څرنګې چې په لارو کې کنټینرې لګېدل وې او څرنګې چې د اسلام آباد یو کم دېرش راستې لارې چې کومې وې هغه بندې کړې شوې، نو دارنګې دا حالات نن په پنجاب کې هم دی. یعنې پاکستان تحریک انصاف ته په لاهور کې د جلسې کولو اجازت ملاو شوی دی، ان او سي ورته ملاو شوی ده، خو هغې ته یو ځل بیا لارې چې کومې دي دا بندې کړلي. دا هر څه که موږ وګورو نو دا د هغه پلین یعنې د پلین بي کنټینیویشن دی، یعنې په پلین بي چې کومه دی په دې باندې عمل روان دی او عمل پې شروع دی. مولانا فضلالرحمن صاحب د آئیني ترامیم چې کومه دی که دا چېرته د مولانا فضلالرحمن صاحب نه بغیر پاس کړی شي، یعنې څرنګه چې دا کار روان دی او کوشش کېږي چې د مولانا فضلالرحمن صاحب نه بغیر د آئیني ترمیم پاس کړي، نو که چېرته دا کار وشي نو هغه کومه سخته چې کومه مسوده کې چې کومه سخته شکونه د کومې خبره چې مولانا فضلالرحمن صاحب کړ وه که هغه به هم بیا په دې کې پاس کېږي، یعنې هغه خطرناکه چې کومه مسوده ده هغه به هم اپروف کېږي. یو خو د فیډرل چې کومه کانسټیټیوشنل کورټ دی هغه به هم جوړېږي، د هغې چیف جسټس به قاضي فایز عیسی صاحب لګولی کېږي او بیا به په هغې کې د قاضي فایز عیسی صاحب همخیال ججان چې کومه دي هغه به په دې کې بیا لګولی کېږي او چې قاضي فایز عیسی صاحب چې کومه دی هغه چې بیا د دې نه بعد څرنګه فیصلې کوي، نو هغه فیصلې ستاسو مخې ته هم دي او زما مخې ته هم دي او د دې سره سره صرف دغه فیصلې به نه وي بلکې د هغې د وجې نه به چې کومه نظام دی هغې ته به یو تحفظ ملاو شي، یعنې نظام چې څرنګه تبدیلي کول غواړي نو هغه به د خپلې مرضۍ مطابق کولی شي. د دې نه علاوه ملیټري کورټس کې به د عمران خان صاحب چې کومه که چېرته د عمران خان صاحب ملیټري کورټس ټرایل وشي، نو د هغې نه بعد به دا ټرایل د پاکستان په یو عدالت کې هم نه چیلنج کېږي، ځکه چې دا بالخصوصا دا هر څه چې کېږي دا د عمران خان صاحب د ټرایل په حوالې سره کېږي او د هغې چې کومه د ملیټري ټرایل دپاره دا هر څه کېږي. د دې نه علاوه په دې کې نور داسې شکونه دي چې هغه د جمهوري روایاتو بالکل خلاف دي، یعنې هغه پرسنل آیډنټیفیکیشن هم د عام خلکو نه اخیستلی کېږي، هغه شکونه به هم په دې کې پاس کړی شي، نو یقینا دا به ډېر زیات زموږ دپاره خطرناک ثابت شي. په دې هر څه کې قاضي صاحب چې کومه دی د ده د بچ کولو دپاره او د 2 نمبر کومه 2 تهایي اکثریت حاصلولو دپاره د سپریم کورټ چې کومه فیصله ده په هغې باندې به خپې د پاسه کېښودلی شي، د سپریم کورټ دا فیصله چې کومه ده دا به بالکل ټوپلې کړی شي او دغه فیصله چې کومه ده دا به د بوټ په اخرنۍ حصه باندې کېښودلی شي او د فول کورټ چې کومه میجارټي ججز فیصله وه دا به هم ختمه کړی شي او دا په دې کې به ترامیم آئیني ترامیم چې کومه دي دا به پاس کړی شي او د دې تحفظ چې کومه دی د دې دپاره ډېر زیات ضروري دی، نو د هغې دپاره دوی دا ترامیم چې کومه دی دا کوي.
د دې لپاره چې کومه زموږ سره پریکټس اینډ پروسیجر کمیټي و په هغې کې تبدیلي چې کومه ډېره زیاته ضروري وه ځکه که چېرته په دې کې دوی تبدیلي نه کوله نو جسټس منصور علي شاه صاحب او جسټس منیب اختر چې کومه دی د هغه د قاضي فایض عیسی صاحب نه په جدا خیال لرلو او هغې دې ته بالکل اجازت نه ورکاوه نو د دې کې تبدیلي وشوه او چې په دې کې کله تبدیلي وشوه نو اوس دا خبره ښکاره شوه چې کومه کیس فکس کول دي کومه کیس د چا مخې ته کېښودل دي کومه د چا مخې ته کېښودل دي کومه کیس چې دی دا زر اورېدل پکار دي او کومه کیس چې کومه دی دا تر مرګه پورې چې کومه دی دا ډیلې کول پکار دي نو د هغې لپاره کار چې کومه دی دا ډېر زیاته اسان شو یو خو دا ده چې د پی ډي ایم حکومت په دې کې تبدیلي کړوه او پی ډي ایم حکومت دا ویلي چې ون مین پاور چې کومه دی دا نه دی پکار یعنې صرف د چیف جسټس صاحب سره پاور نه دی پکار بلکې د دې سره په کمیټۍ کې یو یا دوه کسان نور پکار دي نو هغې د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې وه چې په هغې کې یو چیف جسټس صاحب و او دوه پکې موست سینیر ججانو خو په دې باندې اعتراضات نن دوی وکړو او دغې کې هم چې کومه دی بدلون وکړو په دې عرصه کې چې کومه دی جسټس منیب اختر او جسټس منصور علي شاه صاحب یو طرف ته او قاضي فایض عیسی صاحب چې و دا بل طرف ته و ځکه چې قاضي فایض عیسی صاحب ته دا علم هم و چې دا صدارتي آرډیننس چې کومه دی دا به نن راځي ځکه چې پرون د چیف جسټس منصور علي شاه صاحب او د جسټس منیب اختر صاحب په منځ کې په سپریم کورټ کې چې کوم اجلاس و په هغې کې قاضي فایض عیسی صاحب موجود نه و او هغه ویل چې هغه دې ته دستیاب نه دی یا هغه په دې وخت کې اویلیبل نه دی نو د هغې د وجې نه قاضي فایض عیسی صاحب په دې کې نه و خو نن یقینا قاضي فایض عیسی صاحب چې کومه دی هغه بیرته دستیاب شوی و او څرنګه چې دا صدارتي ریفرنس مخې ته راغی دا کوارډینیشن د دې حکومت او د دې قاضي فایض عیسی صاحب په منځ کې دومره و چې په هغې باندې ډېر زیات په تیزۍ سره عمل وشو او کله چې داسې مسوده د سپریم کورټ مخې ته راشي نو بیا سپریم کورټ هغه چیلنج کوي او د هغې نه بعد چې کومه دی په هغې باندې بیا خبرې کېږي د هغې نه بعد هغه پاس کولی کېږي خو دا ځل چې کومه دی قاضي فایض عیسی صاحب دا رنګې هېڅ قسمه کار ونه کړو او هغې سیده چې کومه دی دا آرډیننس پاس کړو او په هغې باندې پاس کېده خلاصه کې چې هغوی په دې باندې عمل هم وکړو او ډېر په تیزۍ سره قاضي فایض عیسی صاحب چې کومه دی په دې باندې عمل وکړو او په څو ګنټو کې هغه یو واردات چې کومه دی دا وکړو په دې چې کومه صدارتي آرډیننس راغلی دی په دې کې ډېر زیات حیران کن کار دا ځل شوی دی یعنې دوی دا نه دي ویلی چې دا کمیټي دې ختمه کړه شي بلکې هغوی یو عجیبه غونډه کې خبره کړله عجیبه غونډه کې خبره یې دا کړله چې چیف جسټس صاحب چې وي دا به د دې کمیټۍ مشر وي یعنې هغه به دا کمیټي لیډ کوي او د ده سره به دوه ججان نور وي یو به موست سینیر جج وي او بل به داسې کار کېږي چې چیف جسټس صاحب کومه جج غواړي که هغه سینیر وي په دویم نمبر وي چې په درېیم وي او که په پنځم نمبر باندې وي نو د هغه د مرضۍ مطابق چې کومه دی جج صاحب به هلته لګولی کېږي په دې کمیټۍ کې نو مطلب دا شو 2-1 به کېږي یعنې د چیف جسټس صاحب سره به اختیار چې کومه دی دا د دوه وي او د یو سره به د یو وي موست سینیر جج چې کومه وي ځکه چې چیف جسټس صاحب سره یو خوا په خپل هم په دې کې موجود دی او بل چې هغه کومه جج اخلي نو هغه به خپل اهم خیال علي نو دارنګې نن قاضي فایض عیسی صاحب چې دی هغه جسټس منیب اختر صاحب چې دی هغه یې د دې کمیټۍ نه وایستو او د هغې په ځای باندې جسټس امین الدین خان چې دی هغه یې په دې کمیټۍ کې رادن نه کوم یا اوس چې کومه دی د دې نه علاوه مین چې کومه خبره کېږي به هغه به آرټیکل 63(1) په حوالې سره چې د هغې د تشریف په حوالې سره به خبره کېږي او د هغې دپاره به څرنګې بینچ جوړېږي او هغه بینچ خیال به څه وي نو هغه اوس نه تاسو ته کلیر شو او ما ته هم کلیر شو چې هغه به د چا هم خیال وي د پارلیمنت کې چې پارلیمنت به د سپریم کورټ دا فیصله چې کومه ده دا به دغه کې په خپل نوک باندې واخلي او الیکشن کمیشن به د دې خپله تشریح وکړي او پاکستان تحریک انصاف دا مخصوص چې کومه سیټونه دي یا کومه نشستونه دي دا به پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نون ته ورکړی شي او د دې نه بعد که دا معامله سپریم کورټ ته لاړه هم شي په سپریم کورټ کې تاسو پته چې جسټس قاضي فایض عیسی صاحب او جسټس امین الدین خان چې دی هغه دلته ناست دی او هغې به د خپل مرضۍ مطابق د ججانو مخې ته دا کیس کېږي او بیا به د هغې مطابق چې دا فیصله وشي ځکه که چېرته جسټس منصور علي شاه صاحب هغه د دې خلاف هم خیال لري یا د دې خلاف فیصله ورکړي د هغه فیصله چې کومه دلته هېڅ قسمه میټر نه کوي ځکه چې د دوو او د یو چرته چې دا سریږي یا د دوو او د یو چرته کېږي دا خو هر څه دی د دې نه علاوه که موږ چیف جسټس قاضي فایض عیسی صاحب ته وګورو نو اخلاقي طور باندې هغې ته د دې خپلې عهدې نه چې کومه دی اوس لرې کېدل پکار و ځکه دوی ته د دې خپلې عهدې سره دومره نږدې پاتې کېدل نه پکار ځکه چې یو خو دا عیني عهده ده او په عیني عهده کې بیا چې ته کله په عدالتي نظام کې نو دا به د پاکستان په عدالتي نظام باندې هم ډېر زیات سوالونه چوت کړي ځکه بیا به هېڅوک عدالتونو ته نه ځي هغه به وایي چې د دې خپل چیف جسټس صاحب چې کومه دی هغې چې کومه لیګل
ټینی ورته ختم شوی دی، د هغې په باوجود چې کوم دی هغه دا عهده نه پرېږدي، نو دا به موږ ته څه انصاف راکړي. یوه خبره خو دلته دا ده. دویمه خبره دا ده چې د قاضي پایسا صاحب به ویلې چې زه د فرد واحد دا رول ما ختم کړو، خو نن موږ ولیده چې په دې کمیټۍ کې چې کله د آرډیننس صدارتي آرډیننس پاس شو، نو هغې په دې باندې هېڅ قسم اعتراضات نه دي پاس کړه. هغه ویل چې خبره نه ده، دا ون مین چې کومه پاور ده دا ماته میلاوېدل پکار دي. د اسلام آباد چې څومره جرنلیست دي او بالخصوصا چې کومه د کورټ جرنلیست دي، هغه یو خبره کلیم کوي، خو دا تر اوسه پورې ویریفاید شوی نه ده، یعنې دا مصدقه نه ده، دا غیر مصدقه ده. هغې دا وایي چې کله قاضي فایض صاحب او د حکومت په منځ کې دا کټ جوړ شوی دی او دا کومه اپریشن چې نن شوی دی، دا کومه دعوه چې شو ده، یعنې څرنګه چې په سپریم کورټ باندې او په سپریم کورټ په آئیني ترمیم په حوالې سره چې څه تبدیلۍ شو دي، هغې ویلې چې د دې نه بعد هلته د ججانو یو بیټک جاري دی او یقینا دا هم یو توقع کېږي چې دا ججان صاحبان به قاضي فایض صاحب ته یو خط لیکي او په دې خط کې به هغې دې ته دا هر څه وایي. نو د دې هم چې کومه دی موږ توقع کولی چې دا خط به کله وي او کله به دا کېږي. خو د دې سره سره یو بله خبره دا ده چې جسټس منصور الشاه صاحب چې دی په هغوی باندې هم دا زور اچولی کېږي چې تاسو د دې خاص مخصوص نشست ته چې کومه دی دا خاص چې کومه سیټونه دي د دې په حوالې سره تاسو تفصیلي فیصله جاري کړئ چې د هغې نه بعد که چېرته دې وغواړئ نو چې په هغې باندې دې کاروایي وکړي، نو یقینا دا توقع هم کېږي چې د دې اجلاس نه بعد که چېرته دا اجلاس وي، دا کومه کلیم چې صحافیان کوي، ځکه چې دا تر اوسه پورې ویریفای شوی نه دی، نو یقینا هغه به دا فیصله هم جاري کړي او دا فیصله به هم مخې ته راشي. یو طرف ته موږ ګورو د پاکستان تحریک انصاف جلسه ده، بل طرف ته موږ د سټریټ موومنټ خبرې هم اورو. د دې سره سره د وکیلا تنظیمونو دا کوم اعلان چې کړی دی هغې هم په روډونو باندې راځي. د دې سره سره موږ د ریټایر ججانو صاحبانو اعلان هم اورېدلی چې هغوی هم په روډونو باندې راځي او د دې سره سره دا هم ویل کېږي چې صرف ریټایر ججان به نه وي بلکې د لوور کورټس چې څومره ججان صاحبان دي هغه به هم د دې حصه جوړېږي او هغه به هم भरपूर احتجاج کوي. نو که چېرته دا احتجاجونه په ملک کې روان شي نو د دې نه بعد به تاسو په اندازه وشي چې د ملک څه حالات دي او دا مجوز آئیني ترمیم چې کومه دی دا که چېرته پاس شي او د مولانا فضلالرحمن صاحب نه علاوه نو دا به د ملک لپاره ډېر زیاته خطرناک وي، ځکه چې نن موږ ولیدله چې د سپریم کورټ کوم رجسټرار صاحب دی هغې د بار کاونسل د طرف نه چې کومه درخواست په سپریم کورټ کې دایر شوی په هغې باندې هغوی نن شپږ د اعتراضات لګول دي او د اعتراضات نه بعد دا درخواست واپس کړی دی. نو یقینا د دې نه هم ډېره اندازه لګېږي چې ملک کې حالات کوم طرف ته روان دي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.